د مالیې وزارت د خالي او حکومي بستونو د استخدام لړۍ. د مالیې وزارت مشرتابه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له خپلواک کمیسیون سره د هوکړې له مخې د مالیې وزارت ټول خالي او حکومي بستونو لپاره د وړو کسانو جذبولو لړۍ پیل کړې ده. مالیې وزارت په لومړي پړاو کې 215 او شپږم بستونه اعلان ته سپارلي ول چې د دې بستونو لپاره 8500 په شرایطو برابر کسان شارټ لیست او د کانکور ازموینه ترې واخیستل شوه. بریالي شوي نمایندان په شفافه توګه جذب شول چې 101 تنه پکې نجونې دي. معتقد با این هستیم که تمام بست‌هایی که به اساس حکم مقرری صورت گرفته اونا را همه را در رقابت آزاد بیاریم. په دوهم پړاو کې د ګمرکونو 9 ولایتي او 21 نور دویم بستونه هم اعلان شول او وړ کاندیدان پکې بریالي شول. په دریم پړاو کې د مالیې وزارت او یا دریم او څلورم بستونه هم آزاد سیالۍ ته وسپارل شول چې اوس مهال ځینې بستونه د لنډیز په پروسه کې دي. همدارنګه 20 نور دوهم رتبه بستونه هم اعلان ته وسپارل شول. ګرانو هیوادوالو، د وزارت ټول خالي او حکومي بستونه په پرله پسې آزاد سیالۍ ته وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ چې د مالیې وزارت رسمي پاڼو له لارې د اعلان شویو بستونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د مالیې وزارت مشرتابه تاسو ته ډاډ درکوي چې په ازموینه کې وړتیا او لیاقت ته لومړیتوب ورکوي او هیڅ چاته به په دې ملي پروسه کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. هیچ کس یک نمرش خورده نشد و روزی بود که 5 لیست کامیاب شد، یکیش از فاریاب بود، یکیش از غور بود، یکیش از هلمند، یکیش از غزنی و یکیش از ننگرهار و این روزی خوشی ما بود که ما می‌خوایم وزارت افغانستان شمول داشته باشیم.